جنت ته د داخلېدلو یو بهترین سبب توبه ده چې انسان خپل ګناهونه مخې ته کیږي، د دغه ګناهونو نه بند شي، د دغه ګناهونو نه د زړه نه د دغه ګناهونو باندې پښیمانه شي، آینده کې عزم وکړي چې الله دا ګناه به نه کوم او په صدق الله ته توبه وباسي. الله قرآن عظیم الشان کې د داسې انسان دپاره د جنت خوشخبری ورکړې ده. رب العالمین فرمای سورة مریم شپیتم نمبر آیت کې الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله فرمای هغه انسانان چې توبه ویستله، ایمان راوړل، نیک عمل وکړو، دغه انسانان به جنت ته داخلولی شي او په دوی به یو ذره ظلم نشي کېدلی. سورة التحریم کې الله فرمای یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. اے د ایمان والو الله ته خالصه توبه وباسئ، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي او رب العالمین به تاسو داسې جنت ته داخل کړي چې د هغې د بنګلو او د هغې د بوټو د لاندې به نهرونه بهیږي.